سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، هر ځل زه تاسو نه دا غوښتنه کوم چې دغه ویډیوګانې د ټولو ملګرو سره شریکې کړئ، خاص کر د نوو ملګرو سره چې تر څو دوی ته معلومات وشي، د دغه ټولو معلوماتو نه دوی خبر شي او تر څو دلته دوی مشکلاتو سره مخ نشي. دغه ټولو ویډیوګانو زما د ویډیوګانو دغه مقصد دی چې د خپلو وطنوالو ته صحیح او دقیق معلومات ورسیږي او دوی د بې ځایه سردردۍ نه، بې ځایه تکلیفونه، مشکلاتو نه دوی لرې وساتلی شي. نو تاسو د ټولو ویډیوګانې خپلو ملګرو سره شریکې کړئ. نن مې هم ستاسو د سوالونو نه یو سوال راخیستی دی. زه غواړم چې په دې باندې یو څو خبرې وکړم. نن چې کوم سوال دی هغه هم ډېر مهم دی. ټول سوالونه مهم دي، خو دا سوال دې لپاره زه ورسره مهم وایم چې د اکثره ملګرو دا پوښتنه کړې ده او دا که چېرې زه په دغه ویډیو جوړونه کوم په وخت باندې، نو ډېر ملګري به د مشکل سره مخ شي. هغه سوال لارې یو دوه درې ملګرو دا پوښتنه کړې ده چې زه وفي درس وایم، که چېرې دا درس نیمه کې پرېږدم نو څنګه به وي؟ ګورئ ملګرو، مخکې هم ما په وفي باندې ویډیوګانې د وفي په درس باندې ویډیوګانې جوړې کړي دي. وفي درس چې کوم دی هغه ډېر مهم دی. هیڅ وخت کې تاسو درس نیمه کې مه پرېږدئ. که چېرې مثال تاسو له 400 ساعته 600 ساعته درس درکړی، 400 ساعته مثال په طور تاسو له درس درکړی او تاسو 200 ساعته ویلی دی، هغې نه بعد تاسو پرېښودو، هغه 200 ساعت چې کوم دی هغه بې ځایه لاړو. تاسو به بیا سر نه شروع کوئ، 400 ساعته به بیا تاسو وایئ. نو تاسو له هر کله چې درس درکو، تاسو باید هغه مس نه کوئ، هغه خامخا ووایئ، ضروري ووایئ. تاسو هیڅ وخت په منځ کې مه پرېږدئ. دا بالکل غلط کار دی. زه هیڅ وخت تاسو ته دا مشوره نه درکوم چې تاسو درس منځ کې پرېږدئ، تاسو یې تر اخره ورسوئ. ځکه مشکل به دا وي چې ستاسو هغه څومره ساعتونه چې تاسو درس ویلی هغه به ضایع لاړ شي، هغه بیا نه حسابېږي، تاسو بیا د سر نه وایئ. بل تاسو بیا غوښتنه کوئ، دوی به بیا درته درس په وخت باندې نه، داسې وخت کې به درته رالیږي چې هغه وخت کې بیا تاسو په کار باندې، مطلب مشکلات به درته مخې ته بیا راځي. نو ښه خبره دا ده چې دغه درس تاسو نیمه کې مه پرېږدئ، تاسو یې سر ته ورسوئ. که چیرې یو کس دی هغه کار کوي او هغه وایي چې زه درس او کار دواړه سره یو ځای نشم وړی، یا هغه وختونه سره فرق کوي، نو ښه خبره دا ده تاسو د کار کونډ ښه واخلئ، هغه وفي ته ورولئ. څومره ساعتونه چې تاسو ویل هغې نه بعد به تاسو صرف د شنبې د سمدي په ورځ تاسو درس ویلی شئ. تاسو به کلاسونه صرف د سمدي په ورځ واخلئ. د شنبې 5 ورځې تاسو خپل کار کوئ، د دوشنبې نه والا تر جمعې پورې، شنبې په ورځ درس وایئ، یکشنبې په ورځ کور کې آرام کوئ. نو تاسو خپل درس بیا یوې ورځې ته هم راوستلی شئ، 2 ورځې ته هم راوستلی شئ. هغه تاسو پورې اړه لري او تاسو چې کوم ځای کې کار کوئ هغو پورې اړه لري چې تاسو له هغه څو ورځې رخصت درکوئ. مطلب قانونا که تاسو یو ځای کې کار کوئ، 5 ورځې کار کوئ، 2 ورځې رخصت دی، نو د شنبې په ورځ خپله درسونه شنبې ته راولئ. کونډخه به اوسئ وفي ته، تاسو درس به د شنبې په ورځ شي. نو ښه خبره دا ده، ښه لار دا ده که چېرې تاسو کار کوئ او یا کار مو پیدا کړی، دا یې بهترینه لار ده. نو وفي ګورئ تاسو سره دومره دغه کوي، همکاري کوي چې تاسو ورسره کار هم وکړئ، ستاسو کار هم نه ودرېږي او ستاسو درس هم روان وي. نو د دې خبرې مقصد دا و چې تاسو هیڅ وخت کې درس نیمه کې مه پرېږدئ. که تاسو چېرې پرېږدئ هغه ساعتونه بې ځایه لاړه، هغه درس بې ځایه لاړو، بیا به تاسو سر نه وایئ. بله یو خبره ډېره ضروري چې هغه درته یادونه یې وکړم، هغه دا د هغه ملګري که غواړي چې د وفي درس دوی ته راشي، ښه لار دا ده اکثره ملګري ورته منتظر دي چې دوی خپله رالیږي، تاسو یې خپله هم ورته ډمان کولی شئ. تاسو به سوسیال ته ووایئ، ستاسو سوسیال ورته یو خط لیږي وفي ته او تاسو له زر ستاسو درس راځي. زما مشوره ټولو ته دا ده، هغه چې تازه یې اسناد اخیستي او دوی سره اوس وخت کار نه لري، نو ښه خبره دا ده خپل سوسیال ته دې ورشي، هغو ته دې ووایي چې زه غواړم زه د وفي درس وایم، نو ما د وفي درس لپاره ډمان وکړئ. نو ستاسو به یو هغه وخت به هم فضول بې ځایه تېر نه شي، بل درس به هم زده کوئ، ژبه به هم زده کوئ، کار ته به هم پوره اماده یئ. نو دا یو بهترینه ښه مشوره ده او ښه لار ده. نو تاسو ورته خپله هم د سوسیال په طریق ډمان کولی شئ د وفي درس لپاره. نو مننه ملګرو، الله دې وکړي چې تاسو ته زما هغه کوم مقصد د ویډیو خبر هغه مقصد رسېدلی. د بلې ویډیو پورې په الله سپارم. په مخه